السلام علیکم. د روژې د سپارښتنو په لړۍ کې مې یوه سپارښتنه دا ده چې په روژه کې له بدو کارونو روژه شئ. یوازې له خوراک او څښاک مه روژه کیږئ، بلکې فکرا، عقلا، روحا او جسما روژه شئ. حد اقل په همدې روژه کې له منفي فکرونو، له کرکې، له حسد، کینې، غیبت، تهمت او ښکنځلو یا نورو داسې کارونو ځان روژه کړئ. ځکه وروستۍ څېړنې ښیي چې که یو انسان په رښتیني ډول د 30 ورځو لپاره یو کار عملي کړي، دا یې عادت کیږي. څومره ښه ده چې زموږ عادتونه په عبادتونو بدل شي. روژه لوی چانس دی. باور وکړئ خوشبخته یاست چې دا موقع درکړل شوې ده، نو اعظمي ګټه ترې واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که غواړئ مهمه اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.